بسم الله الرحمن الرحیم. دا د کوټې ښار ته نږدې د سملي سیمه ورته وایي. دلته زموږ د افغان کډوالو د 10 ټیمانو تر مابینځ د فوټبال سیالۍ روانې دي، چې دا وخت د شپې 1 بجه ده. د سملي بخاري ټیم او د کوټې د مزاري ټیم تر مابینځ پایلوبه شروع ده، چې دلته په زرګونو مینوال ورته ناست دي. اکثره زموږ افغان، ازبک او ترکمن ورونه دي. دا ډېر د خوشحالۍ او د ویاړ خبره ده چې د پاکستان اسلامي جمهوریت کې موږ افغان کډوالو ته دغه سهولیات برابر سوي یا موږ خپله برابر کړي دي. په ازاده فضا کې موږ د فوټبال سیالۍ ترسره کوو. خو خبره دلته دا ده کوم چې یونیسیار زموږ د افغان کډوالو په کیمپونو یا ارویز یا په پښتو کې چې پنډغالي ورته وایي، د هغو سرپرستي د دوی په غاړه ده. او هر کال دوی د کوټې په ښار کې د ایوب سټیډیم یا صادق شهید ګروند کې یا پاکي ګروند کې مختلف د افغان کډوالو د ټیمونو تر مابینځ سیالۍ په لاره اچوي، چې د ځینو پنډغالو خلک ورته راغوښتل کېږي، د ځینو غپاته وي. دغه کم مصارف چې یونیسیار د خوا څخه کومې انجوګانې خصوصا د ویست د ادارې د خوا څخه په کوټ ښار کې د افغان کډوالو ته د سپورټ د تشویق یا د سپورټ دپاره ورکول کېږي. زما خپل په ذاتي غوښتنه باندې که چیرې دغه مصارف چې شاید لکونو ته یا میلیونونو ته یې پیسې ورسیږي چې کوم دوی مصارف کوي، دغه راواخیستل سي د افغان کډوالو په کیمپو کې دننه دا مصارف ولګوي. زما خپل په نظر باندې دا د افغان کډوالو دپاره یو بنیادي کار دی. هغه په څه خاطر باندې چې یو خو د افغان کډوال ځوانان چې کوم په کیمپو کې د دغسې ګروند نه لري، د دوی دپاره به ګروندونه جوړ سي، او بل به د نشي موادو مخنیوی پکښې وسي، او ځوانان به د سپورټ د خوا یا د لوبو ته تشویق سي، او دارنګه به د دوی ته یو بنیادي کار هم وسي. اوس په تېر 2022 کال کې د ویست د ادارې د خوا څخه د لوکل او افغان کډوالو ترمنځ د سیالیو په نامه باندې په پښین تاج لالا ګروند کې دغه رقم لوبې په ترسره کېدلې په لاره اچول سوي وي. هغه کې چې کوم مصارف سوي وي، که هغه مصارف د سرخاب او سرانانو پر پنډغالو مصرف سوي وای، هلته به دغسې ښایسته ګروندونه جوړ سوي چې د دې مصارف ډېر کم دی او په ډېره کم اندازه باندې دغسې ګروندونه جوړېږي. نو هم به ځوانان د کرکټ دغسې مینوال وي، هم به د کرکټ د مشکله څخه خلاص وي، هم به د فوټبال دوی ته به ګروندونه جوړ وي. او یوه خبره دا ده چې د افغان ځوانان ته کومه چې موږ باید د احساساتو څخه کار وانخلو. دا اوس په لوبو کې هم دغسې د اخرني 2 منټه کې موږ د احساساتو څخه کار واخلو. زرګونو ځوانان یې د لوبې څخه دغه خفه ولاړله، د احساساتو په خاطر باندې لوبه خرابه کړه. نو په کار دا ده چې موږ د حوصلې څخه کار واخلو. مننه.